وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب دا د تلفظ په لحاظ درې قسمه ویل کېږي: بابون، بابو، باب. بابون چې منون شي خبر بل پاره د مبتدا محذوف دي پاره شي، او کده شي چې بابو شي مضاف شي د ورستنی قول ته، او کباب شي موقوف د تعداد په شکل باندې لکه سړی شیان شمیري، څو شیان لري لاس چی دي، کتاب، قلم، کاغذ. اعراب نه وي، صرف عد و شمیر وي. هذا بابن چې اول عنوان شي بابن مرفوع ویل شي، نو هذا مبتدا مقدره ده، بابن مبدل منه. کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به بدل شي مبدل منه سره له بدله، دا به بیا خبر واقع شي. مجموعه د بابون لپاره جمله اسمیه به جوړه شي. او دام جائز ده چې بابو مضاف ویل شي. او چې بابو مضاف ویې دستی سوال بیا واردېږي: بابو کیف کان بدء الوحی، چې باب لفظ خو د هغه الفاظو نه ده چې اضافت جملې ته راځي، دا وروسته عبارت خو جمله ده، نو بابو ټکی څنګه ورته مضاف کیږي؟ نو جواب دا ده چې دا جمله په تاویل د مفرد کې ده. دلته عبارت کې تقدیر ده: بابو جواب قول الله تعالی، بابو جواب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. باب په بیان د جواب د دې خبره کې چې څوک پوښتنه وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه شروع شوی و، دغه باب د هغې په جواب کې ده. نو جواب ټکی مفرد ده، اضافت الی المفرد راځي. او یا به د شمیر په شکل باندې دا د کتاب یو جز ده، باب موقوف ویل کېږي، اعراب په هغه باندې جاری نه ده، نو رفع او نصب و جر او دغه شیانو ته ضرورت نشته. دومه خبره، دغه عنوان چې امام بخاري ذکر کړی، مقصد امام بخاري د دغه عنوان نه څه ده؟ ګورې نور مصنفین هغه چې ترجمة الباب ذکر کوي، ترجمة الباب مدعا وي، دا وروسته احادیث او روایات چې راځي هغه دلایل وي، او واضح وي، په نورو کتابو کې مشکل نشته. خپل عنوان نه مقصد معلومیږي، دغه مدعا ده، وروسته دلیل ده، دعوا او دلیل دی. خو د امام بخاري رحمه الله لکه مقدماتي خبرو کې چې موږ وکړه، د ده تراجم د ابوابو د نورو علماو نه جدا دي، د دغه وجه نه معرکة الاراء ګرځېدلې دي. یو باب مختلف مقاصد لري، د دغه مقاصدو په تعین کې د علماو رای مختلف دي، نو ځکه جنجالونه دي، څوک وی دای مقصد ده، څوک وی دای مقصد ده. اوس د ظاهر عبارت نه خو داسې معلومیږي چې مقصد د دغه باب نه بیان د ابتدایي حالاتو د وحی ده، چې هغه اول وحی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه شروع شوه. د ظاهر نه خو دا معلومیږي. لیکن اوس چې حدیثو ته وګورو، په دې باب کې 6 حدیث ذکر شوي دي. په دا 6 حدیثو کې په یو حدیث کې دغه موضوع چړل شوی ده چې اول پیغمبر علیه السلام ته په غار حرا کې وحی په دغه ترتیب راغله، د اقرأ بسم ربک نزول چې راغی. په یو حدیث کې د اول ورځې د وحی د نزول بیان شته، خو په دا نورو 5 کې خو د اول ورځې نشته، هلته خو د مطلق وحی نه بحثونه دي. نو ځکه محمد ابن اسماعیل التیمی ویایي پکار داو، توجیه اوس کوي، پکار داو چې عنوان داسې ذکر شوی وای: باب کیف کان الوحی و بدؤه. دا بدؤ په عطف شوی وای، نو وحی به مطلقم و، وحی څنګه ده او شروع یې څنګه وه. نو په 5 روایتو کې د وحی بیان کیږي، په هغه یو روایت کې د بدء بیان کیږي. که داسې شوی وای نو دا مشکل به بیا نه و. علامه سندي رحمه الله وی چې په دغه عبارت کې مشکل نشته.
دلته عبارت کې اضافت بیانی ده. حاصل دغه عنوان دا ده کیف کان بدء امر الدین والنبوه الذي هو الوحي. څرنګه وا ابتدا د امر د دین او د نبوت چې هغه دین او نبوت کې عبارت د وحی نه، بدء الوحی نشوه، بدء د امر د دین چې هغه عبارت د وحی نه، وحی مطلق پاتې شوه. په دغه شپږو روایتو کې د وحی نه بحثونه دي. علامه شاه ولی الله رحمه الله بیا وایي چې اصل مقصد دغه باب امام بخاری چې ذکر کوي بیان د دې خبره ده چې دا وحی څنګه شروع شوه، د کومه طرف نه راغله، موږ ته د کومه لارې نه راورسېده. کیف بدأ الوحی ومن أين جاء ومن أي جهة وقع عندنا. نو جواب دا ده موږ ته راورسېده په واسطه د سقو علماو باندې، دغه علماو ته رسېدلې ده په واسطه د صحاباو باندې، صحاباو ته رسېدلې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله تعالی د طرف نه په واسطه د جبرائیل امین باندې دا وحی راغلی ده. نو مقصد د دغه خبرې بحث ده. داسې چې کې نو په دا شپږو روایتو ټولو کې د دغه وحی خبر ده، وحی څنګه شروع شوه، د کومه څنګه راغله، موږ ته څنګه راورسېده. او ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی بیا دا وایي چې په بخاري شریف کې داسې عنوانونه چې د بدء په عنوان مصدر دي نورم راځي. مقصد د امام بخاري د دغه بدء عنوان نه د اول ورځ شروع بیان نه وي، دغه بحث متعلق ټول مجموعه بیان وي. بدء الاذان، د بدء الاذان د اول ورځ د اذان خبره نه ده، د اذان متعلق چې څومره مباحث دي ټول کې ذکر کیږي. بدء الحیض، د حیض چې څومره مسائل د ټول کې چیرل کیږي. بدء الخلق، چې د تخلیق څومره مسائل ذکر کیږي هغه ټول کې چیرل کیږي. تخصیص تر اول ورځ پورې نشته. نو په د شپږو روایتو کې د مجموعه وحی نه بیان ده. او شیخ الهند رحمت الله علیه هغه بیا دوه قسمه تعبیر کوي. یو دا وایي دلته دي څو الفاظ بدء کیف او وحیه په دغه ټولو کې تعمیم کوي، د شا د لوري نه راخلي. وحی عامه ده، وحی عامه مطلوبي که غیر مطلوبي. بیا وحی مطلوبه چې په واسطه د جبرائیل امین راغلی، جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې وي، ملکوتی شکل کې، که په انساني شکل کې وي. نو وحی عامه ده، وحی منامي وي که وحی الهامي وي. وحی لفظ کوم تعمیم وکا، بدء ټکی کوم تعمیم وکا، بدو زمانی وي که بدو مکانی وي، په کوم ځای کې وحی شروع شوه، په کومه زمانه کې شروع شوه. په کیف کوم تعمیم وکا، کیفیت مکانی وي، کیفیت زمانی وي، کیفیت موحى الیه وي، کیفیت مبعوث الیه وي. دا وحی کوم مکان کې په کوم زمان کې د نبی علیه السلام څه حال و، دغه قوم څه حال و، په څه حال کې دا وحی نازله شوه. اوس چې دغه ټولو کې تعمیم وکړي، دایره د عنوان ډیره وسعه شوه. بیا دغه احادیث ټول مطابق دي دغه ترجمه الباب سره. په دې کې خو یو حال د دغه حالاتو ذکر ده. نو دا عنوان نه تخصیص د اول ورځ د وحی د نزول د بیان نه ده. وحی عامه ده، بدو عام ده، کیفیت عام ده. یا وای مقصد دا ده، نو هغه احادیث ورسره ثابت دي. دوم تعبیر شیخ الهند رحمت الله علیه داسې کوي، مقصد د امام بخاری د دغه عنوان نه بیان د عظمت د وحی، بیان د عصمت د وحی، بیان د حفظ د وحی،
د دغه بیان مقصد ده. اوس نو لحاظه د کتاب الایمان نه رامخکې چې دا بدء الوحی کې چې کوم احادیث ته ذکر کوي دا د کبرا حیثیت لري. د کتاب الایمان وروسته د کتاب تر اخره پورې دا د صغرا حیثیت لري. نو موږ به قیاس دلته جوړوو، منتج به د یو نتیجې دپاره ګرځي. وروسته یو عنوان د یو حدیث راواخله، صغرا تر جوړ کړه، هذا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم من العلم. د باب د علم نه دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی، دا جز د وحی نه. او کبرا دا ذکر کا کل وحی یجب علیه العمل، په هر وحی باندې عمل واجب ده. نو نتیجه به دا شي چې په دغه حدیث باندې عمل واجب ده. ولی لعظمت الوحی، لعصمت الوحی. دا وحی د چا کلام ده؟ دغه ته څومره عظمت خدای پاک ورکړی ده چې د دغه عظمت د نزول نه معلومیږي په څومره خصوصي اهتمام باندې چې کله کله به د جبرائیل علیه السلام سره د وحی د نزول په وخت کې حتی 80,000 ملائکه راتلې. او دغه وحی دومره ثقالت درلود چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ژمي کې د سخت ساړه په موسم کې دته وحی شروع شوه، د تندي مبارک نه به داسې خولې شروع شوې چې دغسې بهیدې به په وحی دومره عظمت ده چې په اوښ باندې به سپور پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وحی به شروع شو او اوښ به نور رفتار نه شو کړی، اوښ به خې شو. وحی کې دومره عظمت ده چې حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه حضرت پیغمبر علیه السلام راوغوښت، کاتب دی وحی ده، نږدې د ځان سره کېنوه، نوی ځوان صحابي ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ورون د ده په ورانه یې ښی د برسیره ورته یې چې دا ولیکه لا یستوي د مجاهد او د غیر مجاهد بیان کوي. د مجاهدین او غیر مجاهدین نه دی برابر. شاته حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی، په سترګو مبارک وړوند ده. هغه دستي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې اوس د مجاهد ثواب غټ شو تر غیر مجاهد نه، زه خو په سترګو وړوند یم، کنه ما خو هم شوق د جهاد ده. حضرت زید وی په پیغمبر علیه السلام دغه ټکی نازل شو په دغه وخت کې، غیر اولی الضرر، چې بې ضرره بې ضرورته پاتې وي، بې عذره پاتې وي، دغه قباحت ذکر کیږي. معذور خو هغه خو په نیت کې جهاد سره د عمل په لحاظ که نه ده تللی، خو د نیت په لحاظ خو مشرک ده. وایي دغه جمله چې ذکر شوه د حضرت پیغمبر علیه السلام د ورانه مبارک د ما په ورانه دومره زور راغی چې په دغه وډا شم چې اډوکی د ورانه به مې ټوټې ټوټې شي. رب کریم دی وحی عظمت نور به ځای کې بیا راځي ذکر کوو موږ او تاسې. الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که په غره نازل وی غر به ټوټې ټوټې شوی و. الله وی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نو د دې وی مقصد دغه باب نه بیان د عظمت وحی ده. هغه دستي د آیات نه معلومیږي انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، او د مجموعه د احادیثو نم بیا د عظمت معلومیږي. حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه وی بیا مقصد امام بخاری دغه باب نه چې دلته د عنوان ذکر کړی ده بیان د ظهور د وحی بعد الفتور ده. د حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام نه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې تقریبا 600 کاله تیر شوي دي. دا 600 کاله وحی نه ورغلی، ټوله دنیا د جهل ظلمت لاندې کړې وه، وحشت په دنیا کې. نو تعجب خبره دا ده چې په دا 23 کاله زندگی د پیغمبر علیه السلام کې دا وحی څومره روښانه شوه چې ټولې دنیا ته ورسېده. 600 کاله په دنیا کې داسې نظام نه و راغلی
توره تیاره د جهل وه، علم ختم و، انسانیت ختم و، د وحشت زندگی وه. په دا 23 کاله کې څنګه ښکاره شوه دا وحی؟ نو بیان د اول ورځې د وحی ده که د 23 کاله زندگی د ټولې ده؟ د 23 کاله د زندگی د ټولې وحی دا څنګه ښکاره شوه؟ دا داسې مثال ده، دا بدء مقابل د انتها کې نه ده چې د اول او د اخر خبرې. دا داسې ده لکه رب کریم چې وایي کما بدأنا اول خلق نعیده. رب کریم دا بدأنا چې ذکر کړی مقابل د انتها کې ده. د اول ورځ د پیدایښت خبره کوي چې په هغه اول ورځ مې چې څنګه دنیا پیدا کړې ده، په قیامت کې به هم دغسې پیدا کوم. او که د دغه ټولې دنیا د زندگی بیان کوي، نن چې زه ته پیدا کړی یم بیرته به مې پیدا کوي، چې هغه اوله ورځ پیدا کړي هغه به هم بیرته راګرځوي. داسې خو نه ده چې د آدم علیه صلات وسلام حشر شته، بیرته په قیامت کې به دی راپورته کېږي چې الله وی لکه اول مې چې د خاورې نه پیدا و بیرته به د خاورې نه دغسې را پیدا کوم. صرف هغه وخت خو نه ذکر کوي، خو د ټولې دنیایي زندگی د تخلیق نه په بدأنا سره تعبیر وکړه. کما بدأنا اول خلق، اول د خلق د ټولې دنیا د زندگی په مقابل د آخرت کې واخیستی شوه، اول د انتها په مقابل کې نه شو واخیستی. نو دلته هم کما بدأنا د دغه ټولې زندگی د 23 کلو د وحی بیان ده، په مقابل د انتها کې نه ده. او مولانا ذکریا صاحب د دغه په باب کې بیا لیکي چې دغه بخاري شریف کې 10 بابونه اصالتاً د کیف په عنوان مصدر دي. 20 بابه په اوله بخاري کې راځي، 10 بابه په آخره بخاري کې راځي. په دغه کې د امام بخاري مطلب اشاره وي اختلاف ته چې د کیف په مضمون کې د کیف نه چې وروسته کوم شی ذکر کیږي، دغه اختلاف یا اختلاف د روایاتو ته اشاره وي یا اختلاف د علماو ته اشاره وي. دلته په دا شپږ حدیثو کې اختلاف د روایاتو ده. کله دا ذکر کیږي چې وحی په دغه طریقه باندې چې جبرائیل علیه السلام به په ملکوتی صفت کې راتلو، سلسلة الجرس په شکل اغوسته وحی نبی علیه السلام ته راتله. کله دا ذکر کیږي چې نفس په روح په کیفیت باندې، کله د وحی د خوب په کیفیت باندې چې کله به دغه ورته راتله، کله به د انساني شکل باندې یتمثل الرجوله د حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه په شکل به ورته متمثل کېده. نو اختلاف د حالاتو مطلب ده. د اول ورځ د نزول د وحی بیان مطلب نه ده، کیف عنوان ذکر کړی، اختلاف ته اشاره ده. دا د نزول د وحی طریقې مختلفه، د نزول د وحی طریقې مختلفه، په مختلفو شکلو باندې وحی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلی چې هغه وروسته بیا ذکر کوو د وحی اقسام دستي به عنوان کې بیا را روان دي. پس له دې نه چې مقصد د دغه باب مو ذکر کو، اوس راځو اجزای تحلیلیه و د دغه باب ته. بیرته د یو ټکي تشریح. دا خو بیابون کیف کان بدء الوحی مجموعه عنوان و. اوس یو جزء بیا ذکر کو. باب مخکې مو د باب د اعراب په عنوان خبره وکړه، اوس د باب د معنا په لحاظ باندې. باب مداخل البیت، موږ تاسو دروازه ورته وی، کور ته د ننوتلو لیار، لغت کې باب دې ته ویل کېږي. اوس یو طایفه د علم، یو روایات، یو علم چې په یو ځای کې ذکر شي، څوک چې دغه زده کړي نو ګواکې لکه د علم کور ته ور داخل شو د دغه لیارې نه. چې یو باب د علم زده کړي، د دغه یو باب د علم، د دغه یوې ټایپې د علم په برکت باندې اهل د دې شو چې د علم ته ورننوت. باب دومه خبر په باب کې، دغه باب عنوان اول چا ویلی ده؟ دا لفظ د باب اول چا ویلی ده؟ د څه وخت نه شروع ده؟ وایي دا د تابعینو د دور نه شروع ده. حضرت امام شعبی د طلاق مسائل جمع کړه په یو ځای کې، دا مسائل د طلاق ټول چې جمع کړه، بیا یې ویلې
هذا باب من الطلاق جسیم، دا یو غټ باب ده د طلاق د مسائلو نه. دا باب عنوان د تابعینو د نه را شروع شوی ده، لکه اما بعدو کې چې د داود علیه السلام نه را شروع شوی. دوم لفظ کیف ده. کیف حرف استفهام ده، نو سوال دا واردېږي چې دا تقاضا د صدارت کلام کوي. دلته هغه نسخې چې د بخاري نه نقل شوي دي مختلفې دي، د ابوذر نسخه، د اصیلي نسخه، په یغو کې د باب عنوان مخکې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم کیف کان بدء الوحده، په یغو نسخو اعتراض نشته. خو په دا مشهور نسخه چې موږ تاسو ته راغلي دي دلته خو د باب عنوان شته، او بیا خاص کر په یغه عبارت کې د دوم احتمال کې چې باب ورته مضاف هم شي. نو سوال واردېږي چې کیف په حرف استفهام ده، تقاضا د صدارت کلام کوي. دا خو صدارت ختم شو چې باب مخکې د دې نه ذکر شو ورته مضاف شو. نو جواب اسانه ده. کیف تقاضا د صدارت د کلام کوي د ټولې دنیا کې د جملې استفهامیه، خو چې په کومه جمله کې واقع ده دغه د صدارت تقاضا کوي. دغه جملې په صدر کې خو سم واقع ده، د ټولې دنیا د صدارت تقاضا خو نه کوي چې بل لفظ په سر باندې ذاتی نه پریږدي. دریم لفظ بدء. دا لفظونه دوه قسمه دي، بدء بدو. بدء محموز دیغه معنا د ابتداء. ابتداء دی وحی مثلا څنګه وشوه. بدو بیا په معنا دی ظهور دی وحی څنګه وشوه. په دغه دوه نسخو کې چا دا غوره کړی ده چې دلته نسخه د بدء ده، چا ویلی د بدو ده. څوک بدء ده ځکه نورو ځایو کې چې عنوانونه دي هغه ټول اتفاقي ده چې محموز دي. بدء الخلق، بدء الحیض، بدء الاذان چې ذکر کیږي محموز دي. یو په دغه ځای کې په دغه کې دوه احتمال ذکر کوي. نو څوک دا راجح ده چې بدء ویل شي ځکه نور عنوانونه د بخاري چې په بخاري شریف کې راغلي دي ټول محموز دي، نو دا محموز ده. او څوک چې نه بدو لفظ صحیح ده. موږ تاسو کې د شانور شاه کشمیر رحمت الله علیه مقصد بخاري چې بیان شو وګورو نو د ظهور معنا وا دا درویش کاله کې څنګه ظاهر شوه. نو معلومیږي دا چې دواړه جائز دي، تردید به دی ویم نه کوو. بدء لفظم جائز ده، د ابتدا بیان ده. بدو لفظم جائز ده، د ظهور بیان ده. دواړه معنی صحیح دي. دریم لفظ، څلورم لفظ وحی. وحی په لغت کې اعلام فی خفا، په پټه څوک خبرول دغه ویل کېږي. حضرت جبرائیل علیه السلام براغی، حضرت پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې ناست و. په دا مجمع کې به د نبی علیه السلام ته حکم د وروخو په خبر به کو، خو ناس صحابه به نشو کوی چې څه ورته ویلي. اعلام فی خفا دوم لغوي معنی اشاره سریعه، تیزه اشاره. حضرت جبرائیل علیه السلام به د الله تعالی په حکم په طرفة العین کې راورسېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. په تیزی باندې براغی چې کوم حکم به نازلو پیغمبر علیه السلام ته به ورسو. خو په عرف کې وحی لپس ذکر شي اطلاق کېږي هغه کلام چې منزل ده د الله تعالی د لوري نه، نبی دی وخته د پویولو د خلکو د پاره چې تبلیغ د احکام یې غته وکي، اطلاق په دغه باندې دی وحی کېږي. لغوي معنا خو هغه د اشاره سریعه یا اعلام په خفا، خو په عرف کې اطلاق کېږي هغه کلام چې منزل ده د الله تعالی د طرف نه، نبی دی وخته لپاره د تبلیغ د احکامو چې خلک پیغه باندې پوي کی. دغه وحی اوس بیا څو قسمه ده. وحی منامی لکه موږ تاسو ته په وروسته حدیث مبارک کې بیا را روان ده چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابتداءً وحی چې شروع شو په خوب
شپږ میاشتې به د خوبونه لیده لکه فلق صبح واضح او رښتیني خوبونه د لیده نو یو قسم وحی منامی دا معنی د انبیاء خوب هم وحی ده وحی منامی او دوم نفس فی الروع ملائکه براغله پیغمبر علیه السلام ته د ده زړه ته به القا وکړه نفس فی الروع دا معنی اچول په زړه کې خو سره له پوهي په دې به پوه شو چې دا د ملائکې د طرف نه القا ده لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې ان الملائکة کإن جبرائیل نفس فی الروع ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا فی الطلب ما ته جبرائیل علیه السلام زړه ته دا راواچول هیڅ نفس تر څو نه مري چې هغه کوم رزق خدای پاک ورته مقرر کړی چې هغه یې نه پوره کړی لہذا په حرامو پسې منډې مه ویئ دا خیال مه کوئ چې دا چې نه نو بیا به زه څه خورم چې کوم رزق تا ته خدای پاک مقرر کړی ده چې یوه دانه د غنم د رزق پاتې وي ته تر څو نه مرې یو رزق د یو دنیا ده رزق هغه ده چې انسان ته مقدر وي هغه چې یوه دانه یې پاتې وي نه مري دنیا دا ده چې دا خلک یې ډېرې یو سړی په کروړونو روپۍ لري په کروړونو په اربونو روپۍ لري خو رزق یې تنګ وي ظاهره موږ او تاسې اسبابو ته نسبت کوو شوګر یې ده بلډ پریشر یې ده زیړه یې ده پلانکای مرض یې ده نو د دغه نه پرهیز ده د دغه نه پرهیز ده د دغه نه پرهیز ده په شته دنیا کې نشي خوړی ولې رزق یې نه وي دنیا یې ده خو رزق نه ده دا خلک چې نن ستړي دي منډې وایي په دنیا پسې منډې وایي حلال و حرام نه ګوري عبادت ورته ترکوي هر څه امور دینی پیمالوي خو د دنیا پسې منډې وایي خیال یې دا ده چې زه دنیا ډېره کم نو ډېر راحت به پکې حاصل کړم نه رزق هغه ده چې تا ته مقدر وي چې په عربونو یې پیدا کړم زیاته یوه دانه هم نشي خوړی او چې یوه دانه دې پاتې مریم نه نفس فی الروع دا دوم قسم دی وحی دریم سلسله الجرس موږ تاسو ته را روان ده کله به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام आवाज د ګینټۍ په شکل اوریدو دا غټ ژرنګونه چې د اوښ په غاړو کې خلک اچي په مابین کې د سلایي غوندې اوسپنې یي چې روانې ټنګه 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 دا سلسله الجرس دا معنی आवाज مسلسل غیر مفهم دا زنګېدا خو سره شریک یي ټنګ ټونګ وي نورې په مطلب باندې نه پیږي کله کله به وحی د سلسله الجرس په شکل باندې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته براتله څلورم تمثل الملک رجل په اکثر اوقاتو کې به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام د علامه د حضرت صحابي مبارک چا په شکل د هیکل به خو بل ذکر شو کنه چې ډیر خاص خدای پاک ور کړو کله کله په بل شکل هم راغلی لکه موږ تاسو ته حدیث جبرئیل را روان ده چې یو سړی راغی مجلس ته د نبی علیه السلام هیچا نه پیژندو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اول ونه پیژندو کله کله خو په بل شکل هم راغلی خو غالب ډیر اوقاتو کې حضرت نبی علیه السلام ته د حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه په شکل کې راتله پنځم کله جبرائیل علیه السلام په اصلي صورت کې راغلی لکه دوه وارې حضرت پیغمبر علیه السلام جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې لیدلی چې 600 وزرې وه او یوه جوړه د وزرو یې د شرق نه تر غربه ټول افق بند کړي د مرغلرو د جواهرو نه جوړ شوي یو وارې بطحاء مکه کې ولید یو وارې عند سدرة المنتهى نو کله حضرت جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راغلی ده شپږم وحی کلام د الله تعالی بذات بلا واسطه دی ملکه
لکه حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام سره په کوی تور کې 2 واره خبره دی الله تعالی بغیر د واسطه د ملائکه راغلي دي او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبره د الله تعالی په معراج په شپه کې په لامکان کې راغلي دي مخامخ خبره چې په مابین کې ملائکه واسطه په منځ کې نه و وحی کله د حضرت اسرافیل علیه السلام په شکل او کیفیت کې راغله لکه اختلاف را روان ده د فطور په زمانه کې چې نبی علیه السلام ته ابتداء د سورت اقرا 15 آیاتونه نازل شو بیا 2.5 کاله تر 3 کاله په دغه مابین کې اقوال دي وحی منقطعه و د مکه معظمه په زندگی کې په دغه 3 کاله زندگی د فطور کې وحی منزله نه درغله چې جبرائیل امین خو اسرافیل علیه السلام راتلو د نبی علیه السلام سره خبرې کړې هغه راهنمایي ورته کړه او په حکم د خدای پاک ورته را رسو خو وحی مطلوب په دغه مابین کې نه درغله څوک بیا دا وحی په اقسامو کې اختصار کوي نو هغه وی چې وحی و قسمه نه ده لنډه ده تلقی چې دغه وحی د الله د طرف نه زړه ته ولويږي چې موږ تاسو دیغه نه تعبیر کوو په الهام سره یو قسم تلقی بالقلب ده په زړه واخلي د الله د طرف نه القا ورته وشي او دوم سماع د کلام من وراء حجاب چې د الله تعالی خبره واوري خو دیدار نه وي که موسی علیه السلام خبره واوري د بذات که نبی کریم صلی الله علیه وسلم واوري د بذات د خبرو په وخت کې د کلام په وخت کې حجاب په مابین کې موجود و سماع د کلام د رب من وراء حجاب 2 قسمه دریم قسم وحی منامی په خوب لیدل لکه شپږ میاشتې د هر نبی د پاره خپل د خوبو انداز د وحی و خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شپږ میاشتې وحی د خوب په کیفیت باندې راتله او څلورم هغه وحی په واسطه د ملک سره نو 4 قسمه شوه وحی د الله کلام به ذات اوریدل تلقی بالقلب او د وحی منامی وحی په واسطه د ملک چا نور اختصارم کې کړای چې 4 قسمه نه بلکې 3 قسمه دي تکلم بلا واسطه تکلم بالواسطه دریم تلقی بالقلب دا تلقی بالقلب عام ده په نوم وي کف یقظت کې وي په نوم کې چې وحی منامی تعبیر موږ وکړو او که په یقظت کې وي الهام باندې تعبیر تر وکړو او د نور علماء پرې وحی 2 قسمه ده وحی ظاهری وحی باطنی دا اجتهادم وحی ده او وحی باطنی د الفاظ نشته اوس په دغه اقسامو کې دی وحی دا د الهام خبره راغله دا ډیره مشهوره ده خبره دا الهام کې اوس خبره وکړه چې الهام حجت ته کنه خو الهام د نبی کې خبره نه الهام د نبی خو حجت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الهام د کومه خبره شوی دیغه خو که وحی منامی دم حجت ته که الهام دم حجت ته که دا نور اقسام دیم ټول حجت دي خبره په دې کې ده چې الهام اولیاء د خدای پاک ته کیږي د اولیاء ته چې کوم الهام کیږي دا حجت ته کنه ده نو په دې کې 3 قول دي د شیعاګانو یو ډله د جعفریو او بعض صوفیان هغه وی چې دا حجت ته بلکې جعفریه خدا وی چې تر دغه نه قوي حجت بالکل شته نه بل دا الهام حجت ته تر دغه نه بل فوق خودی خو د خپل ائمه ته عصمت مقام ورکړي د نبی غوندې او د نبی وحی الهام خو موږ حجت بولو د دغه خپل ائمه مطلب دا وی چې عصمت ورته ثابتین او دغه حجت قطعی بولی نبی که هغه څه ورته وی شاعر عین بولی د حلو د حرمت په فتواو کې ذاتی بیا پیغه عمل کې ما ته امام صاحب ویلې
او هغه ته الهام شوی چې ورته چې هغه د کومه خوا نه درته ویل هغه ته الهام شوی د خپلو بدعاتو دروازه خلاصوي. دوم قول د جمهور علماو ده. جمهور علما دا وی چې الهام د ملهم الیه د پاره حجت ده خو د نورو خلکو د پاره نه. فرق دا ده کوم شی چې حجت وي په هغه کې دعوت د غیر شته. انبیاء علیهم الصلاة والسلام یغو ته چې کومه طریقه دی وحی راغلی چې حجت ته نو دوی په هغه حجت عمل کوي خلک هم هغه عمل ته دعوت ورکوي رابولي خلک انکار نشي کړی خو دلیل موجود ده. اما اوس ولي ته چې الهام وشي دته په ده باندې حجت ته دی به عمل پکوي خو بل ته دعوت نشي ورکولی چې راځئ دغه عمل وکړو. ولې ما ته الهام شوی ده. الهام د انسانانو د نبیانو نه بغیر د بل دپاره حجت نه ده دعوت بل ته نشي ورکولی. لکه د موږ شامی او فقه کتابونه لیکي دا ځای چې راځي چې خوب د عالم بهتر ده تر نفل عباداتو د عوامو. دا وایي د کوم عالم خوب ده؟ موږ تاسو خو تحقیق علمي کې کمزوري یې که نه نو مطلقا غټه یې وایو چې موږ خو طالب و ملایم د ما خوب د عوامو تر عبادت بهتر ده. دا وایي کوم خوب ده چې بهتر ده؟ وایي دا خوب د ولی ده. ځکه ولی ته الهام وشي چې اوس ویده شه چې د دپاره حجت شو خوب په ده باندې واجب شو هغه په نفلو لګیا ده دی په واجب لګیا شو ځکه دا طریق بهتر شو. ولی ته الهام وشي د روژې نیولو مثلا په ایامو کې بعضو ورځو کې په ده حجت شي واجب شي نو د ده د ویښ عبادت د ده د خوب کیفیت دا ټول د هغې قبیلې نه دي. کله الهام د خوراک وي نفلي روژې نیسي ډېرې نیسي خو کله الهام ورته وشي د خوړلو اوس دی روژه خوري داسې نه چې فرضي روژه خوري په دا نفلي ورځو کې دی روژه خوري هغه بل نفل روژې نیولې د ده دغه خوړل طریق بهتر ولې خو ده ته الهام وشو نو هغه اولیا چې داسې مقام ته ورسیږي چې کشف حقیقي خدای پاک ورته نصیب کړي چې هغه محفوظ من المعصیت شي هغه وایي خوب خوراک د خلکو سره ملاقات خبرې هر څه چې کوي په الهام باندې کوي نو د دې دپاره هغه واجب وي بل په نفلو لګیا ده. نو د دې دپاره جمهور علما وي امام رازي رحمه الله ابن سباغ رحمه الله داسې غټو علماو دغه ته ترجیح ورکړې ده چې دا قول راجح ده په خپله د ملهم الیه د ولي دپاره حجت ده خو دعوت بل چاته نشي ورکولی چې ده ته الهام د خوب وشو درځئ مطالعه پرېږدئ چې ویده شو نور ته دا نشي ویلی. او دریم قول د نورو بعض علماو ده هغه بیا چې الهام نه ملهم الیه ته حجت ده او نه غیر ملهم الیه ته دا امر زوینی ده د وهم د وسواس نه د مداخله د شیطان نه محفوظ نه ده. دا مسله خو د موږ د وخت علماو اختلاف نه ده کې ګورئ مخکې علما او جمهور علما په دې دي چې حجت ده د ملهم الیه دپاره او بعضې علما وی چې نه ده حجت. دا مخکې ما وویلې هغه اولیا چې کشف حقیقي خدای پاک ورته حاصل کړي د هغو خبره د لیدلو نه وي. شنوینده کی بود مانند دیده یو سړی خبره اورېدلې بل لیدلې لیس الخبر کالمعاینه د دوی پکې فرق ده که نه ده؟ نو هغه ته حال ښکاره شي
ښکاره شي. خو موجوده علما چې دا وایي چې حجت نه ده ځکه کشف کمزوری ده. نفقې ګډې وډې شوې. یو اشتباهي خرما حضرت ابراهیم ابن ادهم وخوړه. د دکاندار نه خرما تللې خجورې خرما دا تلې نه یوه خرما ولوېده. ده ولیده چې دا د ما د تلې نه ولوېده چې دا ماته یې تلله. دی ورټیټ شو هغه خرما یې راواخیسته. دکاندار هم مخکې ولیده چې خرما ولوېده. هغه د خپل دوکان نه بل عوض کې بله خرما ور واچوله. ده ته یې بېرته خپل وزن پوره کړو. نو هغه خرما په واقع کې د چا شوه؟ خو د دکاندار شوه. خو ابراهیم ابن ادهم خیال دا و چې دا خو د ما ده. هغه عوض یې ونه لید چې ور واچوه. ده هغه خرما وخوړه. 40 شپې کشف بند و. 40 شپې کشف بند و. دا زموږ ملګرو کې د موجوده وخت کې یو ملګری ډېر عجب شی و خو لاړ شهید شو او ډېره غټه کارنامه یې وکړه. هغه وی د رهبري دپاره د نورو ملګرو سره تلم نو هلته داخل کې د ماړۍ ټیم راغی. هوټل ته لاړم په ماړۍ کېناستم. د خواته تلویزیون چلان د خلک داسې جي ګوري وای ما مور وکته چې ورم یې کته چې ګورم چې تلویزیون ده. ما ذاتي مخ راواړه او دا بل طرف ته داسې ورته راتاو شو چې بیا مې نظر په ونه لګېږي. هلته د امنیت والا د استخباراتو والا موجود و. د ستیر افسر راغله چې طالب یې؟ ما ویلې نه. نو وایه څنګه دې مخ دې دا تلویزیون واړوه؟ وایه ما ورته ویلې د ما عصبي تکلیف دی ډاکټر راته ویلي دی چې دا موبایل به هم نه ګورې دا شیان به نه ګورې. یوه جمعه مې کشف بند شو او بل ملګري هغه تلویزیون ته کتلی و. د هغه 40 شپې بند و. جمعه بعد چې بیرته کشف خلاص شو حضرت شاه نقشبند رحمت الله علیه وایي راته وویلې چې دا سزا د یغ نظر وه چې تلویزیون ته دې وکړه خو چونکې د تا قصدن نه وه خطاً وه سزا دې کمه وه. یو جمعه سزا کشف بند شو. بل چې قصدن ورته کتلی و 40 شپې بند شو. نو ذاتي ګورئ دا د جوب سینما وې که یې نه ګورئ. دا په جوبو کې چې ګرځوئ دا فلمونه چې پکې موجود دي دغه موبایل یې منئ خو نه. ضررونه یې چا چا لیدلي دي بالمشاهده مثال در کوم. وایي چې په هغسې مې نظر په ولګېدو د ما یوه جمعه بند وه. چا چا مقصودي ورته کتلي و د هغه 40 شپې بند وه. هلته موږ تاسو ته مسله را روان ده. یو غوړپ شراب چې سړی وچي کې 40 شپې عبادت نه قبلېږي. حدیث مبارک ده. حرام یې وخوړه. نو نن سبا دور کې دوی وایي نفقې ګډې وډې کشف خطا کېږي ځکه وایي چې کشف حجت نه ده. کنی مخکینی علماو د جمهور رایه دا ده چې د خپله د ملهم الیه دپاره حجت ده د بل دپاره نه. موږ دور کې کله وهم مداخله کوي کله شیطان وسوسه وي سړي ته خیال د کشف ورشي کشف نه وي. په دغه کې باید احتیاط وي. که چاته ابتدایي مرحلو کې دا د وظایفو کشف شروع شي نه اعتماد نه کوي. دستي د فیصلې د کشف موافق نه کوي. احتیاط راز پټ ساتل او خبره بار بار تجربه کول. احمد ضیاء خلیفه صاحب مبارک قدس الله سره ما ته اول وخت کې چې زه معزوم شم راته ویلې وایي توجه چې د ملګریو ته کړه که د یو ملګري یو حال درته ښکاره شو د قبض وجه چې دا دی قبض شوی ده وظیفې باندې دي د دغې وجې نه وجه درته معلومه شوه بل وخت کې بیا یې ګوره بیا معلومه شوه دغه وجه وه بل وخت کې بیا نو معلوم شو چې کشف حق ده وجه معلومه بیا یې پوی که چې په اصلاح دغسې نه کېږي نو موري ته بیا سپین هم ورویلی شي چې خدا پرېږده دا ګناه خو په اول لیدلو وایي داسې مه که ځکه کله داسې وي چې د یو ملګري که هغه بند شوي وي مثلا قبض پیدا شوی وي هغه د بل ملګري د وجې نه شوي وي د ده خپل ذاتي هغه کیفیت نه وي بل وخت کې چې بیا راشي چې وګورې بیا صفا وي دا مجلسو کې ډېر اثر ده د شریعت مسله ده
چې انسان د چا سره صحبت کې دیغه طبیعت ورته را نقل کیږي کنه نقل کیږي. موږ تاسو ته حدیث را روان ده، لوی تکبر پغه چا کې ده چې څوک د وخانو سره ګرځي. اوخ د چارپای ده، د جنس نم بدل ده، نوع بدله ده. دیغه په صحبت کې هم داسې اثر راغی چې دیغه په طبیعت کې لوی ده، په دغه انسان کې لوی پیدا کیږي. د میږو سره چې څوک ګرځي دیغه انسان په طبیعت کې عاجزي پیدا کیږي. حدیث مبارک ده. ولې دیغه حیوان په طبیعت کې عاجزي ده، نو په دغه کې عاجزي پیدا کیږي. چې د حیوان طبیعت په سړي اثر کوي، نو د خپل جنس د انسان به ولې نه کوي. اپاسیبان وی چې خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد، همسایه از همسایه فن میگیرد. حتی یو مجلس کې ما دا خبر وکړه، یو کوچای سړی دی هغه عجبه بله خبر وکړه، وایي ځکه دا رښتیا ده چې د پسرلي په وخت کې د مار رنګ بدلیږي. یو عجبه خبره وکړه، دا ماران دا واښه چې شنه شي چې په شنو واښو کې ګرځي د دوی رنګ شین شي، وایي رنګ یې له سره بدلیږي. موږ پښتانه زه خو دا بازار ته په اولو وختو کې کله کله لږ لږ تلم، چې مخته به دې وکته چې خلک سره به لګیا او دښته به دې وکته رنګم جټ ده، ژبم جټ ده، خوی او عادت هم جټ ده، ټول به دې جټ وو. چې وروسته به وغږېد د پښتون به و. پښتانه د پساره ملحن چې د مالګې کان ته خر ور ولوېږي، یو وخت کې بیا مالګه تر جوړېږي. پساره ملحن رنګ هم ور واوړي. دغسې د پنجاب کې چې د موږ پښتانه اوسېږي، تاسو خو به یې کې د پنجاب په پښتنو کې به هم تاسې ډلو کې به څوک وي، یقین دی چې ورته وګورې د هغه پښتانه رنګ هم بدل شوی، خوی هم بدل شوی، لباس هم بدل شوی، عادات هم بدل شوي، هر څه بدل شوي دي. ځکه اثر ډېر دغه صحبت لري. نو کله د بل ملګري شی دته نقل شوي وي، خپله نه وي، اوس هغه ملګري سره چې بیا صحبت ونه کړي، بیرته اصلي خپل طبیعت ته راواوړي. ځکه هم ډېر احتیاط په خاص کر په تصوفو کې د صحبتو ده، چې د مبتدعینو د منکرینو صحبتو نه باید ځان وساتي. هغه زهر قاتل د ترقي دپاره مخکې ترقي نشي کولی. ما ته یو مرید راغی د کوټې نه، 5-6 کاله بعد راغی. وظیفه مې ورسره وکړه، وظیفې هېڅ درک نشته، هېڅ درک نشته. ذاتې مې پوښتنه ترې وکړه، مالې انکار خو به نه وي درته پیدا شوی؟ که ګناه خدای نه اخیستی سړي نه وشي، بلکل ورکېږي نه وظیفه، څه سر غورځوي. ده ذاتې اقرار وکړه چې ما ته انکار پیدا و. اوس چې راغلم د استاز په اعتماد راغلم، د ما استاز راغلی و دلته، تا سره په سبقو کې ناست و، تا نه یې بیعت کړی و، یغه زه پوه کوم چې خطا کړی یې، چا ورشه بیرته. دا جهاد په ملګرو کې خو دا مبتدعین چې نن ورسره په مشکل کې واقع یو، دغه خو و دغه چې د غلط تعبیرونه کول. د یغو سره اوسېدم په مرکز کې، یغو دا راته ویل چې طریقت شرک ده. نو ما ته انکار پیدا شو. د بل ملګري خبره ډېر اثر، نو به هر تقدیر وحیه بیا راځو رسول ته. کیف کان بدء الوحیه، باب کیف بدء وحیه، څلور پنځم لفظ د دغه ترجمه الباب رسول ده. رسول په لغت کې پیغامبر، د الله تعالی پیغام رسونکی، سفیر بین الله و بین الخلق، د الله تعالی او د مخلوق په مابین کې واسطه او سفیر او نماینده، چې د رب کریم پیغام خلکو ته رسوي، دغه ته رسول ویل کېږي. او نبی د نبأ نه ده، نبأ اخبار ته وایي. نبی هم د الله د لوري نه خبر ورکوي خلکو ته. یا د نبوت نه، د نبوت رفعت ته ویل کېږي، د دوی مقام ته ټولو خلکو جګده. اوس رسول خو دلته ذکر ده، خو لیکن چونکې د رسولانو سره انبیا هم ذکر کېږي، موږ تاسې کله نبی اورو کله رسول، نو ځکه علما دلته وایي چې د رسول او د نبی په منځ کې فرق شته که نه. څوک وایي چې دا دواړه مترادف دي، فرق د دې په مابین کې نشته. څوک یې نه فرق شته.
ولی وما ارسلنا من رسول ولا نبی عطف کیږي په رسول باندې عطف تقاضا دي تغیر کوي که نه کوي او عادت ته چې وګورو په کوم حدیث کې چې ذکر شوی دی غنم تغیر معلومیږي د حضرت صلی الله علیه وسلم نه څوک پوښتنه کوي انبیا څو دي دی ورته 1,40,000 رسولان څو دي پکې دی ورته 314 په یو قول 315 په یو قول 314 انبیا 1,40,000 او رسولان 314 خو معلومیږي چې فرق دی د دې په مابین کې اوس چې فرق په څه شي کې ده د نبی او د رسول فرق په څه شي کې ده نو د دې فرق چا داسې تعبیر کړی چې رسول هغه ده چې کتاب متجدد لري نوی کتاب په د نازل وي او نبی عام ده په د کتاب نازل وي او کنه کتاب نه وي په نازل لهذا رسول او نبی فرق لري په دغه تفریقه د اعتراض وارد کی چې تا دا ویل رسول هغه ده چې په د کتاب متجدد نازل وي الته خدای متعال د حضرت اسماعیل علی نبینا علیه السلام په باب کې رسولان ټکی ویلی د یوسف علیه السلام په باب کې د رسولان ټکی راغلی او یو تم کتاب متجدد نازل رسول ورته ویلی شوی ده او کتاب نشته نو جواب دا ده چې دوم تعبیر کوو رسول هغه ده چې د ده سره کتاب متجدد وي یا به ورسره ملګري کو یا هغه ده چې دعوت کفارو ته منتخب شوی وي چې کافرانو ته به دعوت ورکوي اوس نو هغه څوک چې کتاب نه لري او رسول ورته ویلی شوي هغه ته چې وګورې هغه به قوم د کافر ته دعوت ورکړي حضرت اسماعیل علی نبینا علیه السلام ته چې رسول ویلی شوی ده د جرهم قوم چې اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې زندگی خدای پاک ورته منتخب کړه حکم یې وکړو کنه ابراهیم علیه السلام ته چې هلته یې بوځه هلته جرهم قوم راغی ورسره آباد شو هغه مشرکین وو حضرت ابراهیم علیه السلام په شام کې اوسیږي اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې دته حکم الله دا وکړو اسماعیل علیه السلام ته چې دغه قوم ته دعوت اسلام ورکړه حضرت یوسف علیه نبینا علیه السلام ته چې رسول ویلی شوی یعقوب علیه السلام په شام کې اوسیږي دی هغه د بند اوږده قصه یې چې راغله لاړ پر مصر کې آباد شو کله چې خدای پاک د طرف نه دته ذمهواري ورکړې شوه د دعوت الی الاسلام د هغه قوم دپاره چې هغه قوم کفار و د مصر خلک په اسلام نه و مشرف دی مامور شو په دې چې دعوت ورکړه چې اسلام ته راشي نو دا نه د ضرور چې کتاب متجدد وي یا حکم متجدد یا کتاب متجدد نوی حکم ته چې وشم رسول ورته ویل کېږي باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه وه د وحی سلسله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله بس ده